سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. سبا به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلنډ سره د درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لومړۍ لوبه ترسره کړې. افغانستان او ایرلنډ ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه هم ترسره شوله چې په هغه لوبه کې ایرلنډ لوبډلې افغانستان ته په 6 ویکټو ماتې ورکړله. دا ځل به د درې نړیوالې ورځنۍ لوبلړۍ پیل شي. د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ به لومړۍ ورځنۍ لوبه سبا د مارچ میاشتې پر 8مه نیټه ترسره شي، دویمه لوبه د مارچ میاشتې پر 9مه نیټه ترسره شي او دریمه وروستۍ لوبه د مارچ میاشتې پر 12مه نیټه ترسره شي. د دې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلنډ پر وړاندې درې نړیوالې شل-اوریزې لوبې هم ترسره کړي چې لومړۍ شل-اوریزه لوبه د مارچ میاشتې پر 15مه نیټه ترسره کېږي، دویمه لوبه پر 18مه نیټه ترسره کېږي او وروستۍ نړیوالې شل-اوریزه لوبه د مارچ میاشتې پر 18مه نیټه ترسره کېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله باید سبا د ایرلنډ پر وړاندې په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې د دغه 11 کسیز سکواډ سره ولاړ چې ډېر خوندور، په زړه پورې زبردست سکواډ دی. په پیل کې رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، احمدشاه زلمتی، ریاض حسن، حشمت الله شهیدي، محمد نبي عیسی خیل، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، علم محمد غضنفر، فضل اکبر کې نوید زدران شامل دي چې ډېره ښه پیله به هم ولري. د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ دغه لوبې د افغانستان په کوربهتوب په متحده عربي اماراتو په شارجه کرکټ لوبغالي کې ترسره کېږي چې افغانستان تر دې وړاندې هم د سریلانکا سره د درې نړیوالې ورځنۍ او یوه ټسټ درې شل-اوریزو لوبلړۍ ترسره کړله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هغه لوبې د سریلانکا په کوربهتوب ترسره کړلې چې ټول سیریزونه یې بایلول، خو دا ځل د افغانستان په کوربهتوب ترسره کېږي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د ایرلنډ پر وړاندې په یو ورځنۍ او شل-اوریزو لوبو کې ښه لوبه وکړي که بیا نه وکړي؟ افغانستان کرکټ ملي لوبډلې خو د ایرلنډ پر وړاندې په لومړۍ ټسټ لوبه کې ډېره خرابه لوبه ترسره کړله چې دغه لوبه یې هم وبایلله. که تاسو غواړئ د افغانستان او ایرلنډ لوبې په ژوندۍ بڼه باندې هم وګورئ، په افغانستان کې پر آرټي سپورټس تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه باندې هم خپرېږي. که دغه ویډیو ستاسو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.